سلامونه قدرمنو، نن له موږ سره د جنوبي پښتونخوا بلوچستان د افغان کډوالو مشر ظاهر پښتون موجوده دی. له ده موږ پوښتنه کوو چې د افغان کډوال چې دی د لیج پراته دي، ماته بیخي ډېر په وټساپ میسجونه کوي، ډېر ټلیفونونه راکوي. موږ بار بار جوابونه ورکوو. موږ وایو چې یو اجتماعي جواب د ده له خولې ورکړو. یو خو دا چې دلته په پاکستان کې میشت کوم افغان کډوال چې دی هغه به ځي افغانستان ته، او بل دا دی چې په افغانستان کې د افغان حکومت هغه څه بندوبست ورته کړی دی و د افغان کډوالو ته. جی قدرمن مننه جمال صاحب، ستا کور ودان چې زموږ افغان کډوالو سره هر وخت کې پر هر موقع باندې پر هر مشکل باندې تاسې غږ اوچت کړی دی او تر دوی پورې دغه سم معلومات رسولي دي او وړاندې کړي مو دي. خبره دا ده چې زموږ کوم افغان کډوال چې دی په پاکستان کې دا وخت په درو کټګوریو باندې افغان کډوال ژوند کوي، چې اول هغه افغان کډوال چې پیوار کارت لري، دویم هغه افغان کډوال چې د ECC یا ژړ کارت لري، دریم هغه افغان کډوال چې هیڅ اسناد نه لري، چې دا اوس کوم د پاکستان حکومت اعلان کړی دی او دا اوس کوم کډې روانې دي، هغه افغان کډوال دي چې اسناد نه لري. نو دغه زموږ افغان کډوال چې دی په اول پروګرام کې دغه افغان کډوال ایستل کېږي. خو هلته چې تاسو دغه ځای خبره وکړله، هلته د افغانستان د حکومت لخوا څخه په 24 ولایتونو کې دوی ته ښارګوټي یا کمپونه جوړ شوي دي، انتظامات ورته شوي دي چې اول به دغو افغان کډوالو ته په هغه کې د 6 میاشتې یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې د ژمي چې کوم را روان دی دا به هلته په دا کمپو کې اوسېږي، او که څوک غواړي چې یا فرضاً ولاړ شي یو کور کې واوسېږي یا په یو هوټل کې واوسېږي، هلته د دوی دپاره کرایه چې د هغه پرې شوې ده، مقصد په لږ قیمت باندې به د دوی څخه اخیستل کېږي. بیا د هغه حکومت لخوا څخه کوم هوټلونه چې دي یا هسټلونه دي یا د کورونه دي، پر هغو باندې مالیه د هغو باندې ختمه کړې ده چې 6 میاشتې به د دوی د دغو د ځایو د مالکانو سره کرایه نه اخیستل کېږي، ځکه چې دوی د افغان کډوالو سره دا قرباني سرته رسوي. او پاتې سو یوه بله خبره دا ده چې دا اوس هم د IOM د خوا څخه دا اعلان شوی دی چې مقصد کوم افغان کډوال د بې اسناده دي هغه راځي، خصوصا په تورخم کې دوی ته 10,900 افغانۍ ورکول کېږي، او یو 10,900 په یو کور پر یو فامیلي باندې ورکول کېږي. او یوه بله خبره هغه دا ده چې د خوشتپې کوم کانال چې په مزار شریف او فاریاب په جوزجان ولایتو کې پوسولې دغه کانال شروع دی چې 200 کیلومتره دریاب دی، نهر دی. دغه نهر پر غاړو باندې به دغه افغان کډوالو ته په تجربو باندې مځکې ورکول کېږي. دا د هغه حکومت او خوښه ورکول کېږي، خوښ ورکول کېږي. ورالو دلته سبا نه بله ورځ پر اول تاریخ باندې کریکډاون لګېږي د پاکستان د حکومت د اعلاناتو او د دغو د میډیا د لارې څخه چې کوم خبرونه موږ اورو. خو دلته هغه افغان کډوال چې کوم پیوار کارت یا ECC کارت لري، هغو سره د حکومت پاکستان په وینا او د UNHCR په وینا باندې هغو سره دوی کوم کار نه لري. خو یوه خبره دا ده چې ستاسو د چینل د لارې څخه پر UNHCR او حکومت پاکستان باندې دا غږ کوو چې کوم ژړ کارډونه زموږ افغان کډوالو په 2019 کې د دوی رجسټریشن وسو، چې 8.5 لکه افغان کډوالو رجسټریشن وسو، چې په دغو 8.5 لکو کې مقصد 4 لکه تر 4.5 لکه پورې په ټول پاکستان کې دغو خلکو ته کارډونه ورکړل شو. پاته په لکونو یعنی تقریبا تر 4 لکو افغان کډوالو پورې ژړ کارتونه یا ECC کارډونه دا اوس ټوکنانې د خلکو په لاسو کې دي یا په جیبو کې دي. دا خواران چې دي هغه په ټینشن کې. دغه زموږ د حکومت څخه دا اپیل دی او د UNHCR څخه هم دا اپیل دی چې دغه خلک خواران بار بار ما سره هم ټلیفون کوي، تاسو سره به هم رابطه کړي، د دغو افغان کډوالو سرنوشت باید IOM اداره، ځکه دا په 2018 کې دا د دوی پروجیکټ و، دوی د حکومت پاکستان سره په ګډه باندې دغه غیر راجسټر افغانان په هغه ټیم کې ثبت کړل. نو دغه کارډونه چې دي نه دي ورکړل شوي، دا د پاکستان د 400 صوبو په PCM سنټر چې کوم د افغانانو نادره ده په هغه کې په بوجانو کې بند پراته دي. نو په کار دا ده چې دوی هر کمپ ته ورځي یا ښارو ته ورځي د دغو افغان کډوالو دپاره چې کریکډاون لګېږي د هغو د ایستلو لړۍ پیلوي یا هغه خلکو کارډونه ګوري، د دغه خلکو سره دغه ټوکنان
په لاس کې ورسره دي نو د دغو مستقبل باید معلوم کړي او دا ونه ځورول شي او پاتې شو په پیوار کارډو کې 15,000 کارډونه چې دي په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو یا شنه کارډونه یا سمارټ کارډونه چې دي هغه ریجکټ شوي دي چې یو وار اعلان وشو په 2022 او 23 کې چې مقصد کم کارډونه چې د چا د بلاک وي هغه ته موږ کارډونه ورکوو هغه 4000 کارډونه ان سول خو بیرته هغه بند سول نو د یونیسیار سم دا غوښتنه ده چې په دې اړوند باندې د بلوچستان د حکومت سره یا د خیبر پښتونخوا یا د سند او پنجاب د صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت سره د دغه 15,000 افغان کډوالو که 15,000 که 8,000 د دغه افغان کډوالو مستقبل هم باید معلوم شي که فرضاً پولیس د دوی کور ته ورځي چې کارت راوباسه د کارت ریجکټ دی نو د سره ټوکن پروت دی یا زوړ د 2015 کارت ورسره دی نو په کار دا دی چې د دغه برخلیک هم معلوم شي او د پاکستان حکومت خپل پر خبره ولاړ دی خو زموږ بیا هم نه یوازې زما بلکې د 4 لکو میلیونو افغان کډوالو دا غوښتنه وه پر دې اړوند باندې یونیسیار هم غوښتنه وه د ملګرو ملتونو هم دا غوښتنه وه او دغه پاکستان د قومونو که پښتانه دي که بلوچ دي که سندی دي که پنجابی دي که سراکی دي دې ټولو دا غوښتنه لاریونونه وکړله چې داسې عاجله پرېکړه باید ونیسي دا چې وسوله او دوی خپل پر خبره باندې ولاړ دي خو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ دغه دوه افغان کډوالو سره چې یو د ایسیسي ټوکنان لري یو د پیوار ټوکنان لري د دغو سره باید د دغو ټوکن ته احترام وشي لکه څنګه چې د کارت دا خو ځکه د مشکل نه دی دا مشکل د نادره یا د دغو IOM او یونیسیار دی